د حقانی د خبرو حقیقت اخر هم معلوم شو. آیا رښتیا هم محمد صلی الله علیه وسلم د برید رهبري کوله؟ څنګه وشرمېده خلکو ورته څنګه غاښ ماتونکي ځوابونه ورکړل؟ د سوله افغان یوټیوب چینل یوې بلې ویډیو ته ښه راغلاست. ویډیو ضرور تر اخره وګورئ او په اخره کې تاسو هم خپل نظر په کومنټ کې شریک کړئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لپاره د طالبانو وزیر سراج الدین حقانی څرګندونې چې ویلي دي د کابل په کنټیننټل هوټل باندې انتحاري عملیات د اسلام د ستر پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم تر مشرۍ لاندې شوي په ټولنیزو رسنیو کې د ګڼو خلکو له تبصرو سره مخامخ شوي دي. په یو غږیز پیغام کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی ښاغلی حقانی وایي چې دا خبره د هغه لخوا د ځانمرګو بریدګرو د توظیف شوې ډلې مشر ورته د ټلیفون له لارې وکړله. د کابل په کنټیننټل هوټل باندې چې په 1989 کال کې جوړ شوی 200 خونې او 4 رستورانټ لري او په افغانستان کې د جنگ له پیل کېدو څخه مخکې یې څو ځلې نړیوالې جایزې ترلاسه کړي. د تیرو 20 کلونو په ترڅ کې 2 ځلې ترهګریز بریدونه وشول. ویل کېږي چې دغه بریدونه د حقانی شبکې لخوا چې کارپوهانې د پاکستان د پاوز ISI یوه څانګه بولي تنظیم شوي وو. یاد دې وي چې د ISI بنسټ د 1948 د جنوري په 1 د یو استرالیایي انګلیس ډګر جنرال رابطر کوتهوم لخوا ایښودل شوی دی. نوموړی تر 1959 پورې د دغې ادارې رئیس و. په لومړي ترهګریز برید کې چې د 2011 کال د جون په 28 وشوه او د 9000 مرګو بریدګرو په شمول ټول 21 کسان پکې ووژل شول او په دویم برید کې چې د 2013 د جنوري په 20 وشو او 12 ساعته یې دوام وکړ 240 کسان ووژل شول چې ویل کېږي ټول یې ملکي افغانان او بهرانیان وو. سراج الدین حقانی چې د خپل پلار جلال الدین حقانی تر مرګ وروسته د حقانی شبکې مشرۍ ورواخیستله او د طالبانو په روان حکومت کې د کورنیو چارو وزیر دی، په خپل دغه غږیز پیغام کې چې د سب نیټې معلومه نه ده وایي چې عملیات شروع کړي دي. ښه په خړپ جنگ روان دی. دی وخت کې حافظ بدرالدین ورسره په ټلیفون خبرې کوي. ما ته راغی حافظ صاحب چې خلیفه صاحب یو انتهایی درنده غوښتنه ده خو زما په وس نه ده پوره ځکه چې اخیری مرحله ده. استشهادیانو یوه غوښتنه کوله چې خلیفه صاحب موږ سره په ټلیفون وغږیږي. نوموړي که څه هم دغه شیبه پردي زامن د جنګ لمبو ته لیږلي خو په خپله په ټلیفون باندې د نه غږېدلو او د مرګ له ویرې د پټېدلو راز افشا کوي او زیاتوي چې په دې وخت کې زه په ټلیفون کې نه غږېدلم. غالبا دا مولوي صاحب بدرالدین به هم له ما سره په هغه وخت کې ناست و خو ما وویل چې دوی به یا 15 منټه وروسته یا ګنټه وروسته شهیدان کیږي. دا یو ارمان یې دی. د الله د دین په خاطر تر ځانونو هم تیر شوي دي. بس که هر څه خطر جوړیږي زه د ټلیفون ځای ته ورځم. برابر شوم. ښاغلی حقانی وایي چې څنګه مې له حافظ کلیم الله سره سلام واچوه. دا داسې خبرې دي چې اوس د اهل الله او د صوفیان کرام په دې شیانو باندې پوهیږي. الحمدلله ټول عالمان یې چې سلام مې ورته وویل. حافظ کلیم الله راته وویل چې خلیفه صاحب د الله په ذات مې د قسم وي چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم زموږ د عملیاتو مشر دی. دغه دی دلته په دروازه کې راته ولاړ دی. د حقانی د خبرو په دې ځای کې له حاضرو کسانو څخه یو د تکبیر غږ کوي او نور په الله اکبر ځواب وایي او بیا د مجلس برخوال په چیغو ژاړي او نوموړی د خپل بریدګر کس له قوله زیاتوي چې موږ د خپل زړه ارمان پوره کړی دی. دومره کفار مو بردار کړي دي چې موږ صرف د شهادت په انتظار یو. د دغه 2 دقیقې غږیز کلیپ په وروستۍ برخه کې بیا حقانی خپلې خبرې بل ډول اړوي. له حقیقت نه مجاز او له ویښې نه بیا خوب تجزیه وایي چې له دې نه وروسته چې دوی شهیدان کیږي زموږ د یو ملګري خوب دی چې د حالاتو کیفیت دی. هغه وایي رسول الله د یو مسجد په سر باندې ناست دی او د کنټیننټل هوټل استشهادیانو ته سند لیکي. د طالبانو د کورنیو چارو وزیر نه دی ویلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې د نړۍ 5.5 میلیون غیر مسلمانان په خپل ځای پرېښودل او یوازې د داسې یو هیواد په نړیوال هوټل باندې عملیات کول چې 99% خلک یې مسلمانان دي. اساسي قانون یې په اسلام ولاړ و. په لسګونو زرو جماعتونو کې یې 15 وخته په جماعت لمونځونه کېدل. خو د جلال آباد پخواني ښاروال او مدني فعال نقیب احمد اتل په خپله فیسبوک پاڼه بیا ورته لیکلی دي چې اسرائیل هم پرېږدي د مکې په 10 کیلومتري کې د لیډي ګاګا کنسرت هم پرېږدي. د خلیفه اردغان له ډانس کلوبو هم راتېرېږي. د دوبۍ په مخو ته هم څه نه وایي. د حیرا منډۍ مجراوال هم پرېږدي. راځي اخر هم په کابل کې پر کنټیننټل برید رهبري کوي. درود په محمد صلی الله علیه وسلم. د تاسو هم مننه کوم چې ویډیو مو تر اخره ولیدله. تاسو د حقانی دغه ډول خبرې څنګه ارزوئ؟